پورته بیرغونه مې چې لګولي یو د لوی افغانستان د آزاد افغانستان دی او بل ځان ته د پښتونستان دی. په دې سره د ویډیو په اخره کې خبرې کوم خو زه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. کومه واقعه چې په پولیس لینډ کې وشوه او پنجابي دهشتګرد ریاست په جومات کې بمونه کېښود او زموږ بېګناه پښتانه پولیس ورونه شهیدان کړه. داسې ډېر کونډې یتیمان بې پاتې شو او پښتانه د وینو په ټغر ناست دي. که غواړئ چې آینده تاسې د غلامۍ نه ځان خلاص کړئ نو د هغې دپاره به دا کار کوئ. چې غواړئ چې ستاسې بچي په یو بهترین مستقبل وي د ازادۍ په فضا کې خپله خاوره خپل اختیار په خپله ژبه په خپله خاوره خپل ځان د بدبختۍ نه خلاص کړئ نو پښتنو ورونو یو پیغام درته پرېږدم. نه به ځان ته ووایئ چې زه دې وخت کې پی ټي آی والا یم، نه به ځان ته دا وایي چې زه د پی ټي ایم والا یم، نه به دې وخت کې دا ځان ته وایي چې زه د نیشنل پارټۍ والا یم، نه به دا ځان ته وایي چې زه د پیپل پارټۍ والا یم، نه به ځان ته دا وایي چې زه د مسلم لیگ والا یم، نه به ځان ته دا وایي چې زه د جماعت اسلامي والا یم، نه به ځان ته دا وایي چې زه د جی او والا یم د غلامان د پارټۍ یم، نه به ځان ته دا وایي چې د محمود خان اچکزي صاحب د پارټۍ یم. دې وخت کې ټول پښتانه یو شی که یو نه شي تباه کېږي او بربادېږي. ګورئ د غیرت یو شیبی او د ازادۍ یو شیبی بنګالیانو ته دا شیبه په لاس ورله ازادي واغسته او د مسلمان نه مسلمان معلومات به مو شي، د پښتون نه پښتون معلومات به مو شي، د دې دغه غټې غټې دعوې معلومات به مو شي. په دې وخت کې پارټۍ خپل کار دی وروسته چې بیا خدای دې کړي چې 2500 پارټۍ جوړه کړي خو په دې وخت کې به تاسې د ټول هر شي نه تېرېږئ او ټول به یو موټی کېږئ او د پنجاب نه به ازادي اخلئ. والله چې دا کار ونه کوئ زما پښتنو ورونو قسم دی چې په تاسې باندې ارامه زندګي نن که نن یې پرېښودې وایي سبا یې وژني. دا مه وایه چې په پولیس لینډ کې تا ته بم کېښود او تا به ګنې بچ کړي پرېږدي بله ورځ دې بیا یې وژني بیا دې وژني. او موږ افغانستان پښتنو افغانانو ته هم پکار دي چې موږ د خپلو ښکته پښتنو افغانانو سره ودرېږو ځکه چې موږ دا ویو چې موږ روس ته شکست ورکړی، موږ امریکې ته شکست ورکړی او موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی. دې پنجاب د دې امریکې او د دې روس نه موږ سره زیات یې کړی. که تاسو سره نه ودرېږي او د دې په خلاف باندې چې هغه جنګ او که نوره همکاري او تاسو سره افغانان پښتانه نه کوي د دې نه به بېغیرته افغانان نه وي. نو دا ستاسې زموږ مشترکه جنګ دی ځکه وایي په تا به وورېږي په ما به وسسېږي. موږ یې ګورو چې انشاءالله که ازادي مو واغسته یا لوی افغانستان جوړ شو یا ځان ته پښتونستان جوړ شو یقین وکړئ چې دا به بیا دا کیسه خانۍ دا کابل به بیا د تجارت مارکیټ جوړېږي. په خدای یقین وکړئ چې د دوبۍ نه به ښایسته جوړېږي، د دې مسافرۍ او د دې بدبختیانو نه به خلاصېږو. نو د خدای په لحاظ باندې پښتنو ورونو چې دغه پرون ما یو ویډیو وکته چې د پی ټي آی ورونه او د نیشنل پارټۍ والا ورونه یو ځای دي او د دې پنجابي ریاست په خلاف باندې مظاهره کوي. ما ته ډېر خوند راکړو د ډېر وخت نه دا چغې درته کوم چې تاسې کې طاقت شته دی، تاسې کې دا اهلیت زه علمه خو صرف او صرف وجه دا ده چې اتفاق در کې نشته. ټول راته تقسیم کړي هستې ته د افغانستان پښتون یو ته د وزیرستان پښتون یو ته د پیپل پارټۍ والی یو ته د فلانې والی ته پستانې والی. دا ټول د پنجاب او د پنجاب د بادارانو هغه رول دی چې ډیوایډ رول چې یعنې تاسو سره څنګه بیل دا بیل کړو. موږ ټول یو پښتانه یو افغانان یو. نو د دې دپاره چې غواړي چې خپل بچیانو آینده نسل کار وکړي او پوخ کار وکړي دغه د غیرت شیبې دي او د غیرت په شیبو کې غیرتي ودرېږي. دغه د ازادۍ شپې دي د لوی افغانستان چغې ووهئ د ځان د پښتونستان چغې ووهئ. د بنګالیان وګوره بنګالیان وګوره څه رقم ستا نه پرمختګ یې دی. هماغه انډیا چې تا سره ازاده شوې کوم طرف ته روانه ده مګر ته هر یو پاکستاني 8 لک روپۍ قرضدار یې د نړیوالو کفارو نه او دغه پنجابي او دغه جنرالانو کرنیلان ستا په سر سودا کوي. د دې لپاره کار وکړئ. دا بیرغونه مې چې لګولي په دې کې یو انتخاب کوئ. زه نه ویم ستاسې انتخاب دی چې یا به د سبا هم جلسه ده بله ورځ هم جلسه ده بله ورځ هم جلسه ده ټول راوځئ ټول پښتانه چغې کوي چې یا موږ لوی افغانستان غواړو یا ځان ته پښتونستان غواړو. دغې نه بل کار داسې نشته. منظور پښتون وي که هر وي مخکې کوي او د ازادۍ د خپلواکۍ چغې وهئ او راواخلئ بیا د انقلاب. بس نور تاسې پوهېږئ په الله سپارمه لر او بر یو افغان جوړېږي به انشاءالله لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. پښتنو ورونو راوچت شي همدغه د غیرت شیبې دي چغه ووهئ او د دې پنجاب د غلامۍ نه ځان ازاد کړئ. دا ویډیو د منظور پښتون وګورئ په الله. دا خبره پاتې نه ده چې تا
دلته وژنې وکړلې خبره لاړه یوه ورځ موږ احتجاج وکړو دا د یوه ورځ احتجاجونه موږ د کان د راټولولو دپاره کوو حساب به وروسته کېږي حساب به خامخا کېږي دا امکان نه لري چې موږ دا خپلې ځوانۍ ضایع کوو دا امکان نه لري چې موږ خپل عمرونه ضایع کوو زموږ عمرونه زموږ ځوانۍ زموږ وخت دا ضایع کېږي نه دا به د ظالم او دا به د فاسد خلکو تر خاتمې پره او د دغې خاورې د اقتدار تر اختیار پره رسېږي دا به